د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله ستاسو هر قسم ارمانونه پوره کړي، هر قسم حاجتونه به الله جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. دې نه علاوه که د رزق پریشانۍ سره سخت مبتلا شوی یې نو الله جل جلاله به دې روزي خو هم پراخه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو خویندو، د قرآن مجید یو صورت درته ښیم، یو وړوکی غوندې صورت دی. د دې وړوکي صورت وظیفه چې کله تاسو شروع وکړئ نو الله جل جلاله به ستاسو د زړه چې څنګه ارمانونه وي نو هغه تمام ارمانونو ته به الله داسې اسباب برابر کړي او د ستاسو تمام ارمانونه پوره شي. ستاسو هر قسم حاجتونه وي او هغه حاجتونه لا تر اوسه پورې نه دي پوره شوي نو د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله ستاسو هغه تمام حاجتونه پوره کړي. دونه پاورفل او پرتاثیر او زبردسته وظیفه ده. بعضې وروڼه د رزق ډېر سخت هغه چې کوم دي پریشانه وي، که غریب دی او که مالداره دی، د هغوی روزي لنډه تنګه ده، یعنې د مقدار موافق هغوی ته روزي سمه نه رسي. لیکن که دا غریب وي او که مالداره، که د نن نه د سورې اخلاص دا وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به ده ته دا روزي داسې پراخه کړي چې دی به د خپل ځان سره ځای کولی خو هم نشي. دونه به ورته رب العالمین دا روزي پراخه کړي. او که چېرته کې یو انسان په بلاګانو، مصیبتونو، مشقتونو کې او غمونو، آفتونو کې اخته شوی دی نو که هغه وروڼه هغه یې هم د سورې اخلاص دا وظیفه شروع وکړي، الله جل جلاله به په خپل قدرت کامله سره هغوی ته د دې غمونو، مصیبتونو نه نجات ورکړي. په یو انسان باندې ډېر سخت قرض راوختی دی او دی د هغې د ادا کولو نه قاصر دی، زړه ورته خطا دی، وارپاره ورته خطا دی چې یاره دا قرضونه به زه څنګه ادا کوم. هغه وروڼه دې نن د سورې اخلاص دا وظیفه راونیسي. تاسو بیا وګورئ چې دا قرضونه ستاسو څنګه ادا کیږي. یا زموږ او د ستاسو بندش دی، رکاوټونه دي مخې ته، او هغه بندش د وجې نه موږ ډېر سخت پریشانه یو. نو د بندش د ختمولو دپاره، د بندو لارو چارو روانولو دپاره هم دا وظیفه کولی شي. یا یو انسان دی هغه ته کاروبار نه میلاویږي، ډېر زیات کوشش یې وکړلو، کاروبار نه میلاویږي، په کور کې ورته بچي نهر ناست دي لیکن هغوی ته لا کاروبار میلاو شوی نه دی. هغه خلک د هم دا وظیفه شروع کړي، رب العالمین به ورته د عزت والا روزګار ورکړي. یا د چا کاروبار شته لیکن په دې کاروبار کې هغو ته پیدا نه کیږي، یعنې مخه چې څومره پکې ځي نو هغه نه دی په خپل کاروبار کې تاوان کوي او پریشانۍ سره مخامخ کیږي. هغه وروڼه دې د سورې اخلاص دا وظیفه راونیسي، رب العالمین به کاروبار کې ډېر زیات برکت واچي. د ګاک مخه به بالکل د دغې دوکان یا د دغې کس طرف ته وي. دې نه علاوه د رشتې دپاره هم کولی شئ، د هر حاجت دپاره چې د ستاسو د زړه څنګه ارمانونه وي د هغه قسم ارمان دپاره تاسو دا وظیفه بالکل کولی شئ. راځئ اضافي وخت دله نه اخلمه او د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیات اسانه طریقه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې په ورځ کې که یو وخت دې وله مقرر کړو او په هغه مقرر وخت کې نو ډېره زیاته بهترینه خبره ده. او که چېرته وخت وله تاسو چې کوم دی مقرر نه کړئ نو بیا د هر مانځه نه پس، د 5 واړه وخته مونځونو نه پس په پابندۍ سره 11 پیرې درود ابراهیمي وایي، یعنې هغه درود شریف چې کوم موږ په دې مانځه کې وایو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم، دغه تر دغې پورې. نو دا دې ته وایي درود ابراهیمي. نو دا وایي د هر مانځه نه پس 11 پیرې. او بیا د سحر نه به شروع وکړئ چې تر د هر ټیمه پورې تاسو سر ته ورسوله نو 1002 کرته به سورت اخلاص په ورځ کې وي، که په لږ لږې وي که په ډېر ډېرې وي. لکه مثلا د سحر کې دې وویلئ
200 کرته دوی په سحر کې یا 50 کرته وي یا 10 کرته ویلې بیا د ماسپښین د ارسونه کرته ویلې دغه رنګ د مازدیګر د ویلې یعنی په ورځ کې چې ته 1002 پیرې برابر کې د سورت اخلاص دا ختم او که چېرته پر ثابته ورځ کې چاته موقع میلو نشوه نو د ماسخوتن د منځونه پسته کیني په یو ځل باندې دی حساب دی وکړي د 15 واړو منځونو د درود شریف دا به څومره راځي نو 11 او 11 22 او 22 نو دغه رنګې د دې دغه چې کوم دی 15 منځونو حساب دی وکړي چې یاره د دې به څومره درود شریف راځي نو هغه درود شریف دی په یو ځل باندې ووایي او بیا د هغې نه پس دی کینی په هغه ناسته کې دی سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا صورت دا دی 1002 کرته ووایي او د هغې نه پس دی الله جل جلاله ته لاس پورته کړي چې کلم پوره شي د هغې نه پس دی رب العالمین ته لاس پورته کړي او د خپل حاجت دپاره دی ښه د زړه د اخلاص سوال وکړي یا الله زما د پلانکې حاجت دی یا الله زما د پلانکې حاجت پوره کړي دا عمل روزانه کوه انشاء الله چې په لږ ورځو کې دننه به رب العالمین د ستا تمام حاجتونه پوره کړي ممکنه ده که ته د زړه د اخلاص د وظیفه کې نو په 4-5 ورځو کې به رب العالمین د ستا هر قسم حاجت پوره کړي بیا د ستا د دې دا چې کوم دی اعتقاد پورې خاص ده ستا څومره په الله باندې اعتقاد زیات دی هغه نه به زر د ستا کار کېږي نو انشاءالله دا وظیفه د نن نه شروع کړو یو ډېره زبردسته وظیفه د سورې اخلاص وظیفه ده چې د دنیا او د آخرت فواید پکې د ستاسو پراته دي نو بالکل تاسو کولی شئ تاسو ټولو ته د دې مکمل چې کوم دی اجازت دی او هر څوک د دې نه مکمل پیدا غوښتلی شي